لمریزې کاسې د حرارت یو ډول وسیلې دي. د هندارو له کوچنیو مربع شکل ټوټو په یو ګرده فلزي سطحه جوړیږي او خلک یې د اوبو ګرمولو او پخلي لپاره کاروي. مردم حالا زیاد میخرن، خب مثال فواید زیاد داره بدون کدام مصرف. این دیگه و چای جوش میکنه، دیگه پخته میکنه، دیگه مثلا فایده زیاد داره. دا وسیله چې غزنی ښار کې صنعت وده کړې د لمر په وړانګو کار کوي، مصرف نه لري او چاپیریال نه خرابوي. ګټه یې دغه ده چې بې مصرفه انرژي ده، برق نه غواړي، تیل نه غواړي، ګاز نه غواړي، لمر ته اوبه ګرموي. او د ورځې مثلا مو دغه د بشکیو په حساب باندې دغه وړي چې 10 لیتره بشکې دي، دا 15-16 بشکې اوبه پرې ګرموو. حمیدالله چې د لمریزې کاسې په پلور پسې راغلی وایي 6 کاله کېږي چې له لمریزې تاوې استفاده کوي. په خبره یې لمریزه تاوه د کور مصرف کموي او کوم تاوان هم نه لري. دا ډېرې ګټورې دي. دا په خپله زه د 6 کاله استفاده کوم په کور کې. چای، دیګ، اوبه جوش، د کالیو لپاره د کور مصرف مثال ډېر کموي. مصرف یې ډېر کم د مثال د کور او د هر څه شي مثال کموي. د ګاز سره ډېر خلاصوي مصرف مثال. صنعتکاران وایي که خلک دا وسیله وپیري هم به له چاپیریال ساتنې سره مرسته وشي او هم به صنعتکاران له اقتصادي پلوه په پښو ودرېږي.